अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه موږ سره دلته چې کوم دا بک مارک ته کراس ریفرنس ته نن به موږ په دې کلاس کې ډیټیل سره دا دوه کمانډ ډیسکس کوو سٹارټ کې موږ سره چې کوم دا بک مارک راغلی فور ایگزامپل زه رالم د بک مارک باندې کلیک کو نو موږ سره دلته څه راځي بک مارک نیم راځي اوس دا بک مارک موږ یوز کوو سره فور ایگزامپل موږ سره یو بک راغلی دی او په دغه بک کې موږ سټډي کوو او په هغه کې څه کوو یو ځای به موږ بک مارک کوو چې کله موږ بک مارک باندې کلیک کوو نو هغه ځای ته موږ ایزیلی جمپ کولی شو دلته لایک زه رالم ایکوالز ټو رینډ واغشتو او انټر مې کو صحیح ده بیا رالم ایکوالز ټو رینډ مې دلته واغشتو او دلته مې څه کو انټر مې کو صحیح ده دا به ما سره رالل دا به ما سره ټیکس رالل لایک زه رالم د دې دا سایز انکریز کوم نو څه چل مې کو دې سایز مې انکریز کو دا پیج لګ راځوم کوم دلته نه موږ سره پیج راځوم کیږي اوس زه مجمع سره راغلی دا را سره یو بک راغلی دی اوس زم چې لکه ما سره کوم دا ویډیو راغلی دلته څه کوم دا بک مارک کوم صحیح ده نو سمپل را به شو د دې سلیکشن بوالو را به شو کلیک په بک مارک باندې او دلته بوله سور کو لایک دلته را ما ولا ای ورکو په ای نیم باندې ما سو کو دې ځې پورې دا بک مارک لکه لایک ما سره دا ټول بک ته دې ځې پورې ما سټډي وکړه صحیح ده او زم چې زه کوم دا ځې بک مارکوم که بعد کې زه بیا ګورم چې ما کوم ځې پورې سټډي کړو نو دلته موږ ایزیلی بیا څه کولی شو دلته راتلی شو دلته برا شو ایډ باندې کلیک کوو اوس موږ سره چې کوم دا ځې راغلی دا موږ سره بک مارک شو پس نیم باندې ای باندې لکه لایک زرا علم دلته کلیک کم څه باندې بک مارک باندې او چې کله کلیک کم ای باندې او کلیک کم څه باندې ګو ټو باندې نو ډایرکټ پس دلته راځم صحیح شو نو دا موږ یو بک مارک لګو لایک زبک یو بل بک مارک لګوم زم چې دې پر ما سټډي وکړې چارټس پورې صحیح ده زم چې د چارټس پورې ما سټډي وکړه او زه کوم دا ځای بک مارک کوم نو دلته براش سلیکشن به د چارټس والو او کلیک وکړو بس باندې بک مارک باندې لایک دلته ما کلیک کو دا ما سره کوم دا ای راغلی دا مې کو دا مې بی کا مطلب په بی نیم باندې بک مارک کو ایډ باندې به کلیک کو اوس دا ځای ما سره پس باندې بک مارک شو په چارټ باندې سمبل رالم بک مارک باندې مې کلیک کو چې څنګه بی باندې کلیک کما او راشم کلیک کم ګو ټو باندې نو ډایرکټ پس تر اعظم دی چارت ته راځم او کنه ای باندې کلیک کما او راشم کلیک کم ګو ټو باندې نو چرته هم راولي دی ویډیو ته راولي نو چې کوم زمون بک مارک کو او بیا هغه ځای ته موږ جمپ کول غواړو نو سمپل بک مارک باندې به کلیک کو او سبا کو د هغه بک مارک چې کوم نیم دی دا غي سلیکشن به الو او راځو ګو ټو باندې به کلیک کو چې کله موږ ګو ټو باندې کلیک کو نو موږ چې کوم ځای بک مارک کړي هغه ځای ته موږ څه کوي جمپ کوي براله صحیح شو ها بیا موږ سره نیکسټ ډبل کمانډ دی هغه ته وایو کراس ریفرنس موږ داسې ډیفاین کوو چې دا پکې موږ سره څه دی حواله ده مطلب موږ وایو چې یو هیډینګ دی لا یو پیج موږ سره راغلی دا غي حواله ورکو نو هغه لپاره وسو کو کراس ریفرنس په یوز کو صحیح شو لوکیشن موږ ته چې لکه په دې لوکیشن باندې موږ سره دا نمبر هیډینګ دی لا دا نمبر ما سره ایمیج پروت دی لایک زرا علم کنټرول انټر مې کو او دلته ما یو هیډینګ واغشتو فور ایگزامپل زه دلته رالم او دلته مې څه واغشتو کمپیوټر مې واغشتو صحیح ده اوس دا کمپیوټر چې کله ما واغشتو دلته مې دا کمپیوټر سو لیکلو ډیټیلز لیکلو انټر مې کو صحیح شو اوس ګذرا شم دې سلیکشن والم او دا هیډینګ کې والم لایک دا ما هیډینګ 1 کې واغشتو سم اس دلته رالم او ما سره چې کوم نیکسټ ټیکس راغلی دا زه کوم هیډینګ کې علم کنټرول انټر مې کو نیو پیج مې واغشتو او لایک دلته مو لیکلو ټایپس اف کمپیوټر کلیر دی ټایپس اف کمپیوټر مې دلته واغشتو د دې سلیکشن مې واغشتو او دل درالم دا مې په هیډینګ 1 کې واغشتو صحیح شو دا به ما سره رالل ټایپس اف کمپیوټر رالل اوس په ټایپس اف کمپیوټر کې لایک دلته ما سره واغشتو رند مې واغشتو انټر مې کو صحیح ده الکه ما سره د ټایپس اف کمپیوټر دا ډیټیل رالو تا کنټرول انټر مې کو ایکوالز ټو رند مې واغشتو او دلته مې یو بل هیډینګ ورکو هیډینګ مې څه ورکو انټر مې کو دلته مې لایک ورکو چې سافټویر صحیح ده د دې سلیکشن مې واغشتو او دا مې په هیډینګ 1 کې واغشتو څه کې مې واغشتو هیډینګ 1 کې مې واغشتو آل کنټرول 1 د دې شارټ کټ کې ها اوس زما چې موږ سره کم یو هیډینګ په کم یو پیج باندې راغلی دی هغه موږ څه کو ریفرنس مالو لایک زرا علم دلته کلیک مې کو څه باندې کراس ریفرنس باندې صحیح شو اوس د کراس ریفرنس کې موږ څه واغشتل هیډینګ زما واغشتل کنه جست را وشتل د سلیکشن د سوالو د هیډینګز والو اوس چې دا سونه هیډینګز موږ واغشتل کنه اغه نیمز به موږ سره دلته راشي لکه لایک ما سره ډومبه کې سره علي کمپیوټر راغلی دی صحیح شو دلته زم چې د کمپیوټر ما د هیډینګ ټیکسټ وای کله هیډینګ ټیکسټ باندې کلیک کوم موږ سره علل هیډینګ را سره رالو دلته مې انټر کو او زرا علم دلته مې چې دا پیج نمبر راته مو هاینو پیج نمبر باندې کلیک کو انسرټ باندې کلیک کو سیم اس دلته رالم او بیا مې دلته انټر کو صحیح شو اوس هم چې ما سره کم دلته دا ټایپس اف کمپیوټرز دي دا راته هاي نو د دې چې کم هیډینګ ټیکسټ کنه هغه دراته انسرټ شي
کلیر دی او ورسره چې د دې کوم پیج نمبر دی هغه دې راته وښولی شي. نو پیج نمبر باندې به کلیک کو، صحیح شو، انسرټ باندې به کلیک کو. ٹھیک تا بیا سیم ایسټس انټر مې کو او دلته رالم کلیک مې کو سافټویر باندې او د دې چې کوم هیډینګ ټیکسټ دی هغه مې دلته شو کو، صحیح شو. او ورسره بیا مې چې ما سره کوم د دې پیج نمبر راغلی دی هغه م راته شو کا، صحیح شو. لایک دا ما 2 3 هیډینګز واغشتل د هغې ماته څه وښول هغه ریفرنس یې راله راکړو چې لکه کمپیوټر موږ سره په 1 نمبر پیج دی، صحیح شو. دا ټایپس اف کمپیوټر موږ سره په 3 نمبر پیج دی، په 2 نمبر پیج دی او دا سافټویر چې ما سره کوم راغلی دا په 3 نمبر پیج دی. اوس دې کې موږ سره یو لینک د دې انوالو دی. که زه راشم د ټایپس اف کمپیوټر باندې کلیک کم کنه نو ډایرکټ په ټایپس اف کمپیوټر ته راځم، صحیح شو. اور کنه زه راشم دلته کلیک کم سافټویر باندې نو ډایرکټ په سافټویر ته راځم. نو یو موږ سره څه کوي، حواله راله راکوي او بل دې کې یو لینک موږ ته پرووایډ کوي، صحیح شو کنه. دې ته موږ څه وایو، کراس ریفرنس ورته وایو. که زه راځم د ټایپس اف کمپیوټر باندې کلیک کوم نو ټایپس اف کمپیوټر ته وځو، صحیح شو. اوس چې کوم یو لینک باندې لا کوم یو نیم باندې موږ کلیک کوو نو هغه نمبر پیج ته موږ څه کیږو، موف کیږو. ٹھیک تا نو دا به موږ سره څو بک مارکو او څو کراس ریفرنسو. ٹھیک تا ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې بیا موږ د دې دا نیکسٹ کمانډ چې کوم دی کمنټ دا به ډسکس کوو. والسلام.